د طالبانو ستره محکمه په سرپل کې مو د 2 ښځو په ګډون 4 تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه یوه اعلامیه خپاره کړې چې وایي د هیواد په شمال سرپل ولایت کې یې د 2 ښځو په ګډون 4 کسان په عام محضر کې د فحشا او فساد په تور محکوم کړي. د محکمې په خبر پاڼه کې راغلي د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سوزما قلعه ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د 2 ښځو په ګډون 4 تنه د فحشا او فساد په جرم چې تعرضي بند محکوم شول. تعزیري سزا د قصاص او حدودو پر خلاف هغو مجازاتو ته ویل کیږي چې په قرآن او سنتو کې یې سزا نه ده مشخصه شوې او قاضي په اړه په خپل واک پریکړه کوي. په اعلامیه کې ویل شوي دغه سزا د دې ولسوالۍ د قضایي او سیمه ییزو چارواکو په شتون او د عامو خلکو پر وړاندې ورکول شوې ده. په اعلامیه کې د سزا د بڼې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو وایي په سر کې د تورنو کسانو پیښو او قضیو په اړه خبرې وشوې او هر یوه ته یې د محکمې د پریکړې له مخې سزا ورکول شوه چې د مجرمینو لپاره عبرت او نورو ته پند شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.